د الله رب العزت په توفیق سره او د هغه په رحم او کرم سره موږ د علي ابن ابي طالب رضی الله عنه سیرت بیانو او په آخرنۍ ناسته کې او بیان کې موږ د علي رضی الله عنه د واده تذکره کوله چې هغه په څه طریقې سره د رسول صلی الله علیه وسلم لور غوښتلې وه او بیا مهر یې څومره ورکړی او دغه شان د هغوی د ژوند په باره کې یو څو خبرې چې کور کې دننه د هغوی ژوند هغه د غربت ژوند او دا خبره ما ذکر کړې وه چې اوله کې کله صحابه کرام لاړو مدینې ته نو حالات ته یو څو کاله ډېر سخت و په مسلمانانو باندې نو که الله په بعضو باندې پراختیا راوستې وه نو هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د ژوند په د آخرنۍ برخه کې وه چې کله مسلمانانو ته بعض فتوحات میلاو شو او بله دا خو واضح ده چې سړی یو علاقې ته لاړ شي او هلته ځان برابرۍ نو هغې کې ډېر وخت لګي ورسره دا خبره بیا یې درته رایادومه چې دې کې ډېر هغه صحابه کرام دي چې د هغوی خپل جیدادونه وو ښه هر څه ورسره وو خو هغه یې د الله دپاره په مکه کې پرېښودي یو په هغوی کې علي ابن ابي طالب رضی الله عنه څه معمولي سړی نه و او نه د معمولي سړي زوی و دا نه چې دا داسې خلک وو چې د دوی څه حیثیت نه و والعیاذ بالله یا څه جیداد نه و یا نور څه دا غټ خلک او څنګه به غټ خلک نه وو دا د رسول صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی او د هغه تره چې هغه ډېر ښه کړي د رسول صلی الله علیه وسلم سره خو دا دین چې دی دا خبره یاده کوي دین څنګه چې موږ څه غواړو دغه شان دا دین هم زموږ نه څه غواړي موږ دا وایو چې زه به څه نه در کوم خو چې دین او اسلام او علم دا ماله ټول ځان راکړي دا خو نه کېږي ما او تا به لوی څه ورکوو لږ څه به موږ ته میلاو شي نو دوی خو هر څه قربان کړي دي ځکه الله رب العزت دوی له د اوچت مقامات ورکړي ما او ته بدن نه لګوو د الله دپاره ما او ته وخت نه ورکوو ما او ته روپۍ نه لګوو ما او ته خپل مقام او شان او حیثیت د الله دپاره نه لګوو ما او ته خپل بچي د الله د دین دپاره نشو استعمالولی ما او ته خپل داسې بسې بیا غواړو موږ دا چې الله رب العزت موږ له دغه مقام راکړي کوم چې د علي بن ابي طالب رضی الله څومره د غربت حالات به هغه تېر شوي دي ما تاسو ته هغه د ولیمې قصه وکړه او ما تاسو ته د هغوی د مهر قصه وکړه چې څنګه مهر و او ما تاسو ته د هغوی د رسول صلی الله علیه وسلم چې د خپلې لور له کوم سامان کړی د هغې ما تذکره کړې نو ته به دین له څه ورکې یوازې په دې کار نه کېږي چې ما په خپل باندې خپل اچولي او ما ته به اوچت مقامات میلاویږي ما دا اخرنۍ خبره ذکر کړې وه چې دې دواړو شکایت وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد دي تاسو که نه علي رضی الله شکایت کړی چې زما په دې سینه درد لاګی څه دلته کوی نه چې دی د اوبره وباسي او د فاطمې رضی الله عنها لاس پولی شو د وړو د لاس نو دا دواړه په رسول وسلم پسې لاړو دوی یا رسول الله که موږ له یو خادم راکړي نو هغه په دې خبره باندې دا وایي چې ما سره خو دومره څه نشي چې زه صوفۍ والا ورکړم زه د هغوی غم راغستی یم چې دغه غریبانان راته دې جومات کې پراته دي علم یې زده کوي دین یې زده کوي نو زما خو دا اراده ده چې دا کم مریان یا غلامان د کافرانو نه راوستی شي دا به موږ خرڅ کړو دغه پیسې به په چا ولګوو په صوفه والا باندې به ولګوو بیا دوی ته هغه ذکر وکړو ذکر تذکره موږ کړی یو بل روایت کې بل ذکر راځي دا قصه هم هغه ده خو د دې ذکر دپاره ته ذکر کوم بس
او دا امام ابن ماجه امام ترمذي دا حدیث راوړی د ابو هريره رضی الله عنه هغه وایي چې فاطمه راغلې وه د رسول وسلم خواله او تسأله خادما د رسول وسلم نه خادم غوښتو ماله یو خادم راکړه هغه ورته ما عندي ما اعطيك ما سره دومره څه شي تا له درکړه دې ځینې دا مسله راووته چې لور د پلار نه مطالبه کولی شي او دې نه دا مسله هم راووته چې د خپل صادر سره خپې غځول پکار دي زمون کې بعض داسې چې کله دې بچي مطالبه وکړي هغه د حد نه بري خو دی به د اسمان راکوزي ځمکه به خیجي خو بچي له به دا مطالبه پوره کوي ستا بچی د فاطمې په شان دی داسې قیمتي دی داسې اوچت انسان دی کله به ته صفا خبره کې ما سره نشتی دغه شان به ښځې ته ما سره نشتی دغه شان به بل خپل ته ما سره نشتی صفا حقیقت دروغ نه ما سره نشتی کله چې کور کې ستا خلک په دې ټکي عادت شو چې ما سره نشتی نو دوی بیا ګزاره کوي دا نه تا د ټلیفون کې چې زما دا په کار دی په جړای شي او ته به لیونی شي او وی جړل وی غریب وجړل او غریب یې وجړل جاړي دي کنه زما وس نه رسی او کله به زما وس رسی بیا ولم نه کوم ما ته به کې حکمت ښکاري ما ته به کې تربیت ښکاري ما ته به کې فایده ښکاري نیک الله بیا ما په دې نه رانیسي چې تا وله ولې ورنه کړو الله ما بیا په دې رانیسي چې دې د دې د لاسه خرابېږي تا وله ولې ورکړو د ځان نه هوښیار مور پلار جوړ کوي هوښیار مور پلار بچي سره محبت دا نه ته غریبي او ځان لیونی کې او بس هر څه زما په وس کې نشته زما طاقت کې نشته چې الله مانه سوال نه کوي ما نو بل څوک سوال نه کوي الله مانه تپوس نه د دې د مطالبه جایزه او که ناجایزه وه جایزه وه او څومره اوچته زنانه ده بیا د غریبۍ د ژوند ته وګوره نو بله فایده سیرت ټول د فایدو نه ډکي چې کله هغې ته پته ولګېده چې د خاوند حالات مې داسې نه دي چې هغه ما له خادم راولي او پلار نه مطالبه وکړه ته به حالاتو ته ګورې زه د خور ته وایم د مور ته وایم د لور ته وایم د هرې زنانه ته وایم ته به د خاوند حالاتو ته ګورې نه چې د مرۍ نه دي نیولی په هر څه کې اوس یې نه راسي او ستا یو شي ته ضرورت دی خیر خپل پلار ته ووایه خپل ورور ته ووایه زما دا شی په کار دی ستا خاوند تا ته دومره نه دی پړ چې د هغه د یو شي وس نه رسي او تاله به را پیدا کوي نه صحیح د هغه د خوراک څښاک د جوړې جامې ذمهوار دی خو د وس مطابق دیزي کې دا راله په چا پسې په خپل پلار پسې راغی هغه ته ما سره خو څه نشته هغه لاړه د رسول سلم بیا سبا زړه ته راغلي نو راغی لږ ساعت بعد پسې ورته یې وي الذي سألت احب الیک او ما هو خیر منه دا اوس بل تربیت زم چې ورب الکعبه که موږ د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو ژوند په جوور نظر سره وکتو که نه د دنیا او د آخرت خیر او سړیتوب به موږ زده کړو دا په انګلیشونو کې نه زده کېږي دا نه په ډاکټرۍ او انجینرۍ کې زده کېږي دا نه په ډېر مال ډېر جایداد سره زده کېږي دا نه په تش دا چې ما مخامخ منظر خپل برابر کړی چې څو پورې تا د رسول وسلم د ژوند مطالعه نه کړي اسلام دې نه کتلی اسلام باندې د عمل نه کړی ته د سړیتوب نه خبر په دې کې څوک خفه کېږي که څوک خوشحاله اوس دې ته ګوره بله فایده کله چې تا سره څه شی نه او ته بچي ته ووایې چې ما سره نشته نو بیا خیر د داسې څه خبره ورته وکړه چې د دې زړه خفه نه شي دغه شان ښځه دغه شان رور دغه شان پلار دغه شان مور دغه شان دوست تا پسې یو دوست دی راغی تا ته زما یو قرض 1000 روپۍ په کار دي تا سره نشته په داسې طریقې ورته ووایه چې دی خفه نه شي ورته یې وي لور وی دغه تا چې غوښتلي دغه دې ډېر خوښ دي که د هغې نه یو بل شی چې هغه ډېر غوره دی دې خوښ دي
نو علي رضی الله عنه ته د غریب غونته کې وویل وی ورته وویل د دې نه چې کوم غوره دی هغه مې خوښ دی نو هغې وي هغه غوره مې خوښ دی نو بیا دا دعا ډېره غواړه اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر دا الله دومره شان چې بیان شو اخره کې دعا سره یا الله زمونږ دا قرضې ختمې که او موږ د غریبۍ نه وساته دا ډېره ښایسته دعا ده په دې سره الله قرضې ختموي په دې سره انسان د غریبۍ او د فقر نه بچ ساتلی کېږي دا موږ اذکارو چې کوم کتاب دی او کوم درسونو به یې کې ما د دې تفصیلي وضاحت کړو ښه یو خو ته رسول وسلم د الله سره تعلق وښو چې تعلق د هغه رب سره مضبوط کا نو بله خبره د دې دعا نه دا اخیستی کېږي چې د دوی مالي حالات ښه نه نو وی تاسو دا دعا ډېره غواړئ اخره کې دی چې یا الله زما نه قرضې ختمې کړه او ما د غریبۍ نه وساته بله فایده خصوصا د پښتنو دپاره چې کم فقر او غریبۍ ته کنځلې کوي او د غریبۍ خوله داسې کومه وکړي نه ګوره غریبي عیب نه دی دا تقسیم د الله دی عیب د انسان په کردار کې دی کله ښه مالداره سړی خو ډېر په ادب سره هم د سړي زوی نه او کله غریب سړی خو ډېر اعلی کردار والی کردارونه اخلاق مرتبې د فقر او د مالدارۍ سره تعلق نه ساتي تاسو وایئ علي بن ابي طالب رضی الله عنه دا د حال دی د اوچت مقام خاوند نه دی سره د غریبۍ عثمان بن عفان ته ګوره ښه مالداره دی د اوچت مقام خاوند دی سره د مالدارۍ هغې کې تعلق د مال او د نه مال نشتی تعلق د هغوی د هغه عقیدې دی د هغوی د عمل دی د هغوی د کردار دی نو دا غریبۍ ته خیرې کنځلې کول دا د شریعت خلاف کار دی یا مسافرۍ ته کنځلې او خیرې کول هلته داسې ووایي چې یاره غریبۍ کې سړی په عذاب شي رسول وسلم په خپله دا سوال کړی یا الله ما د غریبۍ نه وساته کله سړی داسې وایي چې مسافرۍ کې سړی په عذاب شي دا قسمه خبرې روا دي خو اعتراض کنځلې خیرې بدیره دي دا د شریعت خلاف کار دی ورسېدې به دې خبره که